مالداره ښځه یې، ته مالداره یې. وایي زه سیټه یم. زما تا خو پخپله ویلي زما پلار خان دی، زه د خان لور یم. زه خو د غریب سړي لور یم. د غریب خو نه یم. په کار مه وي، ته به پاکستان تللی، ته به ښایسته شوې وي. جرابې ته خو څه ښایسته کېږي نه. همدغه توراڼه که وایي پارلر ته لاړ شي، لږ بلیچ وکړه، لږ دا مخ ښکلی کړه، توراڼه کې زړې ګودړې. دا غریب دې پسې دوکه کړ. ته اوس دې ته ورچې زما ګفټران شي اوس ما ته زما د مینې لیونیه زه ستا یمه. زما ګفټران ما ته اوف اوف خوند نه کوي که نه چې کش چې دا مارخوب دا تیل چې زه ښایم کینګ رایډر زه ښایم تاسو ښایي بلکل دا د توپ نه دا چې کومه هغه ډوزونه ده که نه هغه تیل لګوي ملګرو ډبه دا دی د ملګرو زورو دغه ستا د ملګرو زورو ما ملګرو څه خبرې مه کوه بکواس ونه کړي بکواس ونه کړي هغې ته زه ویم چې مه کوه ګټلی نه شي نو ته یې زما نه ګټلی نه شي جرابې بیسټ آف 3 یو دې وګټلو خبرې مه کوه ښه او ما نه ګټلی نه شي نو چې دا غریب دې پسې دوکه کړ ته اوس دې ته ورچې زما ګفټران شي اوس ما ته زما د مینې لیونیه زه ستا یمه زما ګفټران ما ته ګفټینګ کوي که نه هغه دوکه شي او چې تا ته کله څوک ګفټینګ کوي هغه نه دوکه کېږي یو هم دوکه نه شو په ما خو یو طلاق هم دوکه نه شو چې دوکه کېږي په دا دوکه بېګا ته صحیح د دنیا ګفټینګ خو ته دغه یې که نه ته لکه مانې نه که نه ته دا کې دا کار دی خیرنې ګیم میل قسم دی نیټ لاړو ګینې ما دا ریکارډینګ هم کړی وه ریکارډینګ کې راغلی دی خو ولې دا ورته تا ویلي وو ته اینته هینګ کو ته اینته ګفټینګ کو د خولې ته نو ته مانې نه نو ته مانې نه نو ته ګفټینګ مانې نه زه نه وایم زه ګفټر دی هر چا یا زما فرینډ دی ښه نو ما خو داسې نه دي ویلي چې ما ولې ویلي دي خدای دې دا خبرې کولې کې نو ته وایې ما باندې څوک نه دوکه کېږي هماغه غریب د باندې دوکه نه شو نو کش نو په دې وجیزبات کې پوی کمه ده په دې خبره مریم ته دا هغه موبایل دې سم که که نه بیا ما ته لږ میسج وکړه نشته هر څه ورک شوي دي خدای تباه کړي خبرو پسې مه ځې دا لیونی ته به پاکستان تللی ته به ښایسته شوې وي جرابې ته خو څه ښایسته کېږي نه همدغه توراڼه که وایي پارلر ته لاړ شي لږ بلیچ وکړه لږ دا مخ ښکلی کړه توراڼه کې زړې ګودړې شل ګلونه ملګری شل ګلونه زه د دې ځیناولي بلیچ په مخ نه راښکاږم شل ګلونه ملګری ناولې بلیچ نه ښایسته کېږي که ته په ځان یو ګولډن پر ډبې مومږي که نه ته نه ښایسته کېږي هسې خلک زه ځاني سپینه یم زه ځاني سپینه یم ستا غوندې زیړه خو نه وایې زړې لږه داسې شه ستا په سترګو کې خو ګونجې راځي ته خو چې وخاندې تندی دې ګونجې کېږي ته خو بیا هم ښکلی ښکارم ملکان زه مشره یم که 400 واله دا قسم مې دې وشي دا ما نه زړه ده بس دا ډېر لکسیزې دا خو زړه ده تکه زیړه ده مالداره ده خوشومه ده ملګرو ډبل دې خپلو ملګرو ته زړه مې درته ډک و که نه دا مهربان لږ اوس وایه اوس دې که زه ګیم پیلم هم زړه خو مې تش کړو که نه پاکستان کې خلک مزې کوي او دا موږ لره چې السلام علیکم خولې ته دې ملګرو ډبل دا چا دا څوک دوکه شو هلته ور واوړئ دا څوک دوکه شو هلته په پرایویټ کې ګفټینګ وکړو ملګرو هلته ور واوړئ اعزاز هلته ور واوړه دا څوک و چې پرایویټ آی ډي نه ګفټینګ وکړو دا چې څوک و دا د خپلو پردیو نه سعید خو هغه پرایویټ نه کوي نه دنیا کې ولې یو دی څه زما چې ستا چې کوم خپل دی زما خپل څوک دی زه ستاسې یم خو
خور مې کنه بس هغه چې خور اوس به مې د خولې نه بل سویلې وي ګور تباه شي به مې وډوه لایف دی ملګرو لاست کې ګیم رانه ګټي علي دا خو پته نه لګي چې د دې څه دغه دی د دې به څه زړی بس دی زه د دې مقصد څه شو چې اوس یو تا وګټو یو ما اوس به یو بل کوو چې اوس پته یې ولګي چې زور په چا کې ډېر دی ما درله دا چک ماتولو بس چې دا د کوم غریب باندې ګټلي رانیولی و دا خو د پروني دي دا پرون مې ما نو مې سره په سلسله په 50 مې ته ګیمونه ګټلي وو ما یعنې شاید نټ دې څو کړل په پاکستان کې زمانه زما خو نیټ نه دا خو دې ټیم کې لږ سیټ شي زما خو نیټ نه دا ډېټه لګولې ده هغه 180 والا یو فون کې مانا پته نه لګي چې څو والا ده خو نیټ مې لګولی اوس الله علم که نه دونه وای فای لم ډیوایس والا وایي که څه کمنټ خو ګوره که نه ګورم پام مې دی کمنټ ته مې پام دی دې نه خو لایف هم نه شیر کېږي چې زه یې شیر کړم دا داسې چالو که دا 3 ټکي ووخه 3 ټکو که نه پس 5م نمبر شیر ووخه بس خپله به بې شیر کېږي هغه ځای نه اوس شیر کېږي 5م نمبر پکې نشته ولې پکې نشته دا تکلیک کا نه کېږي بیا هم نه کېږي بس بې شیر پکې ولیکئ شیر پکې خپله په مخه پروت دی مارخور ته ولې خاندې مارخور راځي دغه په 28 باندې زما داسې وکړه خو ښکلې ما یو 3 جوړې واله ښکلې لاړ شه شاپوس کې ښایسته جوړې راله واله یو 3 ښایسته چپلې زه دلته ځاناله سپکې ثواب به دې وشي اسانه ده نه ده مشکله ته جوړه مالداره ښځه ده ځکه ورته دا خبرې کوم هلکانو ته ډېره مالداره ده څه ګاډي چلېږي ګاډي خدای دې تباه کړه نو چې زه غریبه یم نو څه چل به وشي ام کې دا لاست ګیم دی نو ام کې نو ته وګوره ته مالداره ښځه یې ته مالداره یې وایي زه سیټه یم زما تا خو پخپله ویلې زما پلار خان دی زه د خان لور یم زه خو د غریب سړی نه یم زه غریب خو نه یم خدای دې وساتي زما غریبي دومره بده دا وګوره زه غریبه نه یم او سادګي مې خوښېږي زه ساده یم سادګي غریبه نه یم او سادګي مې ام کې دا خو به تا نه یې کړي دا ګفټونه ام کې خو زما په لایف کې مې ام کې ده ګوره ام کې ته زه ویم چې ورس 400 والې د ګفټینګ وکړه دې بواړې په تا څوک څه کوي بنګلې دي ګاډي دي خانه ښځې ظالمې سادګي مې خوښه ده زه داسې یم داسې مه ویوه داسې مه ویوه الله اوښیه ستړی مه شي زما اوښې یم رالوخه اله اوس په پنشمنټ هم تا بدرنګې تا کوم زه اول پنشمنټ کو گیم خود سر نه لګوم بس ته تورانه کی مالدار ښځې زمانن په مالدار ښځې په پنشمنټ کوم وای تور کوم ما سره دلته تور کی نشته خدای دې تباه کړه خطه ویا 400 والی هغه غول مخرا دلته بلایو کې زه سپینې ویم چې سپینې سپینې او میراتې کوې که سپینې وي او که تورې وي دلته بلایو کې دا خبرې مه کوه بیا ریکارډینګونه خلک کوي بیا به وطن کې ګرځي ته خپله خانه شرمېږې نو ما څه ویلي دي ما خو څه نه دي ویلي خو یم داسې خبرې نه وکړي چې لکه مطلب مشکل جوړېږي دا خبره ده دا خو زه داسې ګپ لګوم نو ولې والله خو ټولو ته پته ده چې 400 واله خو خانه ده زه 400 واله ما ته وایي ما سه نوکر اوسېږه خو زه ورسره نه اوسېږم نوکره چې ستا ته چې ما ته وایي ما سه نوکري کوه
یاد دي راته بله ورځ رایاد شوي. دیوان دې ما سره نوکره یا زه اوس دې سره نوکره کېږم دا به په ما بیا ظلم کوي چې راشه دا وکړه دا وکړه د خولې دې زه ځان له خپل کور کار نشم کوی دا ما دوی ماس نوکره شه نوکره کله مې درته ویلي چې ما سره نوکره شه تا ماته نه ویلي چې ما سره نوکره شه زه به تنخوا در کوم 3000 تنخوا به درله میاشت در کوم ته ماسې نوکره شه زه دې سره نوکره کېږم نه ښه دا دونه ښه نه ده دې کله زه تللی وم دی ما سوي زمونږ کور کې ډیوټي کوه ماشومان کلاروه زه به تاله 3000 روپۍ میاشت در کوم مریم خو تا ته د خبرو نمبر نه درکوي او که مریم خو ما ته د خبرو وار نه راکوي پته نه لګي چې دې باندې نن څه چل شه نن مې تا ته غوسه د بوډا سړي تصویر پرې ولګوه لکه تا اوس ماته وی که نه چې 400 تا ماته اوس ویلي چې ته زموږ کره نوکره شه نو دا ته ما ویلي اوسه مریم تم سم کار کې ده خو ته زموږ بلې خور ویلي تا راته ویلي وو ته تېره ښه کلمه چې تا راته نه ویلي کینه ډوزني زه به تا ته رینګ وکړم بیا به ته ما سره دا خبره سپي نو دا خو ما ته بله ورځ هم رایاد شو دا خو تا ته بلې ښځې نه ویلي نه دا ما تا ویلي چې مونږ کره هغې چې رینګ کړی و هغه چې ته ویلي چې داسې چل دی او هغسې چل